دې کمپنۍ د فرصت د اومیګا پرو نو زه خپل دغه سیټینګز لکه بدل کړم دا صحیح شو او اومیګا پرو نومیږي دا چې شاید موږ به نن د دوه درې شیانو په باره کې دلته خبرې پکې کوو. یو اومیګا پرو چې شی ده، اومیګا پرو ټریډینګ سره همکار کوي او د ایکو سیستم سره د کوم ریوارډونو کوم ریکګنیشن چې دی ورکوي لکه ستې خواته چې لیکلي وې زده کا ټریډ کا او وی ګټه. نو دا ډېر ښکلی سلوګن د چې د باندې کار کوي. اومیګا پرو چې د یو ملټیپل انډستری د یوازې یو کمپنۍ ده، د کمپنۍ یو مجموعه ده. په شروع کې 2013 کې د یوازې فورکس باندې یعنی یوازې د اسعارو تبادلې باندې د کار شروع کړ او اوس د یوازې اسعارو تبادله نو بیت کوین کرپټو ټریډینګ هم کوي او فورکس ټریډینګ هم کوي او تقریبا دغه 2 کال او شپږ میاشتې کېږي د 4 لک نه بره مشتریان د پکې لري، یعنی 4 لک نه بره اکټیو مشتریان پکې شته. او د کراش کو فورکس سره شو تاسو ملګر باز پکې بل د ورځ شپږ میلیون ډالر د باندې د کاروبار پکې کېږي. د اسعار تبادله کزمږ تاسو عامیانه ژبه باندې د انټرنیټ په دنیا کې صرافي ده چې خلک راکړه وکړه پکې شپږ ټریلیون او د ورځ 100 بلین ډالر یوازې په کرپټو ټریډینګ کې د کاروبار پکې چې دا ډېر یو غټه او لویه پیسې ده او د نن موږ کولای شو چې د نګټې تر وخت په دنیا کې یوازینی کاروبار د چې زخته ډیره ګټه درته درکې، یعنی څومره پرسنټیج ګټه چې په فورکس کې یا کرپټو کې کولای شي د بل هیڅ کاروبار درته درکې. خو هغه کې شرط ده چې ته ډیر مخې خپل مسلکي زده کړې درته کړې وسی. دا د یوټیوب ویډیو کتلو باندې نه کېږي، دا د یو دوه درې سیشن ټریننګ باندې نه کېږي. یعنی په انګلستان کې کالجونه چې د مسلکي زده کړې ورکې تقریبا په یو کال کې 15000 ډالر 15000 پونډه مصرف تر باندې راځي. نو راشه دغه مختلفو کمپنیګانې لکه څنګه چې د اومیګا پرو په ملټیپل انډستری ده د په مختلفو ملکونو کې د رجستر دی، لکه څنګه چې تاسو ګوري او ام پی منی لیمیټډ دا په انګلستان کې رجستر ده، دا یو انټرنیټ بیس ماډل هغه بانک ده چې د دې د وطاق تجارت هغه کم قانوني مرجع چې دا غوي سره ټول شان خپل هغه کړي او د ته د لایسنس ورته ورکړي. او او ام پی ایکسچینج چې دا د کرپټو ایکسچینج په سنگاپور کې رجستر ده. نو چې دغه ټول دغه 15 وړ هغه چې موږ ګورو مختلف شرکتونه چې په یو ځای کې کار کوي د یو چتر لاندې دا ماته دا راوځي چې کمپنۍ څومره مستحکمه ده، څومره دوامدار شکل باندې کار کوي، د څومره په هغه باندې د کار دی مختوي. د مختلفو دفترونو دي چې کمپنۍ چیرته رجستر ده، خو عمومي مرکزی دفتر په دوبۍ کې ده. خپل په ډاون ټاون کې د دوبۍ مال نه پیاده ورته تیریږم دغه مخامخ بلډینګ کې چې دلته د کسټمر سرویس د اومیګا پرو سی او د اومیګا پرو ټول دغه ځینه کار کې دغه ځینه مخته تقریبا زما په اندازه په دفتر کې یوازې 20 کسه د کسټمر سرویس ته کار کوي، د خپل یو ګروپ د ټریډرانو چې د ټول ته کار کوي. او دا کله چې د او ام پی منی بانک چې دا ستاسو ډاشبورډ د هر څوک چې په اومیګا پرو کې وسی او ځان ته په حساب کې راخلاص کی دغه ټول ډاشبورډ په دغه رقم سره چې ستاسو خپل ماستر کارت باندې ستاسو نوم په لیکلی او دا د انګلستان د فاینانشل اتھارټی چې د دې سره رجستر ده، ستاسو خپل آی بین نمبر به خپل سویفټ کوډ به دی، یعنی په دنیوي سطح باندې به کولای شئ د ترانزیکشنونه پیراو کې کولای شئ چې بل ته پیسې راکړو ورکړه راوکي. بانک فعال فعالیت خپل شروع کړی د خو په ټیسټ پیریډ کې د ان شاء الله په د نږدې 100 هفتو کې به زه تاسو ته وایم، یعنی د میاشتو کې د شنو اوس په 100 هفتو کې به هر نفر کولای شي چې ځان ته بانک راخلاص کړي. علت هم دا و چې کله ما پښتنو کومول یو ځل د پر ټول ته اجازه نور چې حساب کې راخلاص کړي. د کمپنۍ ما هغه راته ویل انډرس سکاس چې د سی او د کمپنۍ چې دا وي موږ نو شو کولای چې دغه هغه وخت تقریبا په دسمبر 2020 یو لک 15000 نفر چې موږ دغه ټول ته په یو ځبان موږ ماستر کارډونه ورکو یا دغه ټول لپاره د موږ چې په انګلستان کې دی به د اسناد ټول به چک شي چې اسناد صحیح دي کنه د پاسپورت د کارت ټول شان وای موږ نو شو کولای چې ټول ته خو د وای آیسته ټول ته وخت ورکو. نو د او ام پی ایکسچینج د چې دا به دغه ځکه تاسو ګورئ چې د تاسو ماستر کارت چې د او ام پی نه را اخلي دا به د ایکسچینج سره لینک کی، ان تاسو په دغه کولای شئ چې خپل ډالر یورو پاوند هر شي چې د په کرپټو ته بیت کوین ته ایتھریم ته ریپل ته په اسانه سره په ظرف د 100 ثانیو کې وایخلې خرڅ کوي پیسې تاسو سره په ماستر کارت کې وسی آفلاین او آنلاین چیرته چې ماستر کارت ایکسپټ کې الته په کارت بیس باندې کولای شئ مصرف کې، یعنی ستا په ظرف د 100 ثانیو کې ستا د برقي پیسې کاغذي پیسې تر وړي ستا کاغذي پیسې د کرپټو کرنسي تر وړي. نو فاکشن فګر وې د تر اوسه پورې څه کړي د سیلاس راوړنه کړې ده تقریبا د 3 لک نه بره، یعنی د اوس به په یو هفته مخکې 3 لک 15000 نفر، یعنی د اوس به تقریبا 3 لک 50000 نفر په کمپنۍ کې
عملاً توګه انویسټران پکې لري یا ممبرز پکې لري د 100 ملکونو نه بره دي او 99% ټول خوشحاله مشتریان دي. هغه مطلب دا د کمپنۍ چې کوم وعدې ورسره کړي دي په روزمره توګه باندې خپل همغه شی د خپل لاس ته راوړي. الګو ټریډ د په فیات کرنسي کې فیات ایکسپرت ده، الګو ټریډ کرپټو ایکسپرت ده، ای بانکینګ آنلاین د لکه ویم پی مانی چې ده او کرپټو ایکسچینج ده. د ټول نه په خوا کې د باندې خوغېدل ما د اخري سره چې 88% یعنی هیڅ نو کاروبار 100% نه ده، هیڅ څوک تاسو ته نشي ویلی په فورکس کې یا په کرپټو کې چې موږ 100% هر ټریډ چې موږ خلاصو کې موږ ګټه پکې کوي. څوک دا خبره کوي دا مطلقه دروغ پکې وایي، مطلق دا اضافه واره پکې کوي. مګر 88% یعنی په هر لس ټریډ چې دی خلاص کړي دي اتو کې دی ګټه کړې ده، چې دا زما په نظر باندې زما تجربه پاسم دا ډیر یو غټ مارجن ده پکې. نو او د په خوا کې په ډیر نږدې وختو کې به ټریډینګ اکاډمي دی راشي چې دا د لپاره زموږ تاسو دا یو نوې سرور څخه اضافه پیسې ورکول ته ضرورت پکې نه لرو. دا به په دغه کې هغه شین به موږ تاسو هغه درسونه به موږ ته هغه کورسونه به موږ ته په لاس ته راځي چې موږ تاسو په دې پوه شئ ټریډینګ د سره رقم د مارکیټ سره رقم انالیز کیږي، د سره رقم کار کوي، سره رقم ریاکشن کوي. د ټول هغه شین د کڅوګ د مطالعه شوق په کې لري. زه غواړم چې ټول ته باید مطالعه وکړو چې په دغه فیلډ باندې موږ پوه شو چې دغه کم ځکه موږ تاسو خپل پیسې لګولې د دې کار سره رقم ده. اولې د یو ازنه لته دا چې اومېګا پرو غواړي چې خلک به په دې پوه شي د کم ځکه کاروبار پکې کوي. د باندې مخکې لکه څنګه چې وګورم الګو ټریډ چې دا فیات کرنسي کې د 15 کلونه کار کوي چې حتی اقل په اوسه په هغه کم تر کم پورې د میاشتې 10% نه بره د ګټه پکې کړې ده او د 2019 نه هر شاده پر د دروازه خلاص کړې ده. هم دا رقم په کرپټو ټریډینګ کې د 3 کلونه کار کوي چې هغه کې هم د په اوسه ډول باندې د 10% نه بره هر میاشت کې د ګټه کړې. د اومېګا پرو بل ویب سټ د omega-pro-trading.com چې تاسو کولای شئ سلیری ساته اومېګا پرو کم ټریډونه چې د کړي د په فیات کرنسي کې یعنی په ډالر یورو پاوند کې تاسو کتل شئ ټول تاسو وګورئ چې د کومه پیسې د کومه پیسې په مقابل کې خرڅ کړي دی هغه څه د کې ګټه کړه کتاوان کړي. یوازې ګټه تاسو ته نه خې ک کمپنۍ غوښتل یوازې ګټه هغه ټریډونه به خودل چې ګټه پکې وي خو نه د ګټه او تاوان دواړه تر شي. لکه دا چارت کوم چې ته ګوري کوم یو چې سور کې دا منفي نه کې تاوان کړي ده او کوم یو چې هغه شنو کې دا کې نه ګټه کړي په کې سره رقم کار کوي. ډیر ساده خبره ده، هر نفر خپل لیسنس راخلي. استاسو ته د لیسنس پیسې چې دي ډایرکټ د کرپټو برو د اومېګا پرو پروګرام ته ډیپوزټ کیږي. کله چې الته ډیپوزټ اتومات ډول باندې ستا اکاونټ اکټیویټ کیږي. خو تاسو ټریډینګ وورز نه پس کله چې وورز په تیر شي دغه نه پس تاسو اټو پایلټ ټریډینګ شروع کیږي. نه کنن تاسو پیسې راواچول ډیپوزټ هم کړی په کمپنۍ چې اول د میک د ووم د می باندې وستا اتومات ټریډینګ وستا شروع کیږي. د ووم د می نه پس ته په هر ورځ ته به خپل فیصدي ګټه راخلي چې هغه ستاسو پیسو په تعلق لري. د ټول نه مهمه دا ده چې دې باندې وګورئ چې کمپنۍ کوم ځای شروع کړه چیرته زی دې مطلب څه ده دې د هدف څه ده. لکه څنګه چې ویل په 2013 کې د کار شروع کړه، په 2019 کې د پبلک ته راغلی نو خلکو ته اجازه ورکړه چې اکاونټونه پکې خلاص کړي او بولین بازار دی پکې لاتین امریکا، افریقا او هند کې د کار شروع کړ. یعنی نه میاشت پس په 2020 کې د آسیایي او اروپאי بازار ته راغله چې د لری ختیځ اسیایي ملکونو او اروپا کې په حساب د خپل کار شروع کړ او د نفس په 2020 کې د انسټیټیوشن ټریډینګ کمپنۍ جوړه شوه. په د ماینز کې زه ډېر بروکران دي بعض کسان کې فورکس غل متافور د مختلفو فارمونه د استعمال شي. ټول بروکران دي د ټول د ماینز لری کې راسن هغه اصل کسره دي کار کول. څومره کسان چې په د ماینز کې وسیسته تاسو د ګټه تقسیمېږي. او په اکتوبر 2020 کې لکه څنګه چې ویلې دی یو ډیر غټ سیمینار راونیو په دوبۍ کې یعنی د برج خلیفه په ټاپ ترین هوټل کې په جکترین هوټل کې په اخري منزل کې چې دا او د دنیا دغه ټاپ لیډران چې کوي په ډایمنډ نه برف کې هغه په راغوت په رسمي توګه باندې خپل د کرپټو ټریډینګ در شروع. په 2020 کې د خپل بانک را خلاص ک چې څنګه مې ویل د بانک فعالیت شروع کړي د په ټیس پیریډ کې ان شاء الله په آینده سو هفتو کې به هر نفر به کولای وشي چې د ځان ته کې حساب کړه خلاص په ماسټر کارت راوخلي. خپل کرپټو ایکسچینج را خلاص کړو. ګلوبل ایونټونه د وړوي کې د کمپنۍ خو نه غونډه شي چارته به اچھا چې کوم رنګونه راغسي دي دا ریوارډونه ورته ورکړي ریکګنیشن ورته ورکړي. خو متاسفانه چې د کورونا د وجه نه حالت نورمال نه دي په دنیا کې خلک سفرونه نشي کولای. خو څنګه چې حالت نورمال نو بیرته چې حالت نورمال حالت تراشي نو دا ایونټونه به هم را شروع شي. او د کمپنۍ پریډکشن دا ده چې د دې کال اخره پورې به زمونږ د 1 میلیون حد اقل 1 میلیون کسان به زمونږ ممبران وسی چې سره رقم کمپنۍ روانه ده چې زه ګورم
1 میلیون به هم برای ول په اول کال کې د 10000 کسانو په دوم کال کې د 2020 په اخر کې ول کې 15000 کسانو دا اوس د 2020 څلور میاشتې ختم شوې د 4,50,000 شاوخوا کې د ممبرز لري. د 2022 کال پلان دی دا چې د بنوي سرویسونو وروړي چې هغه په د فاینانشل دنیا کې نوم د اقتصادي دنیا کې به چې هغه کې د ریل اسټیټ اوسین د زمکو د کورونو لون وس سمارټ کانټراکټ به ریګولیټډ هیج فند به چې په خپل د کمپنۍ د سټیبلیټي د پاره یعنی کمپنۍ چې نور هم سټیبل شي سکیور شي دغه د پاره دی د نور سرویسونو د روشي د نه هم غوتاز ګټه د خستل شو او د 2022 د اخر کال پورې کمپنۍ دا هغه د ټارګټ دا چې حد اقل 3 میلیونه کسانه په اومیګا پرو کې باید از ممبرز اوسي. 2023 چې ټول نه هغه هم دغه ده په دې آمادګي خپل شروع کوي چې کمپنۍ ویسي د فرانکفورت سټاک مارکیټ ته یعنی تر اوسه پر ما هیڅ پلیټفارم نه دلیدلی په دنیا کې زخت ډیری دي یعنی هر ورځ د ورځ بنئ چې د نوې کمپنۍ نه هغه راته ونشي چې دغه کمپنۍ د کار سره شروع کوي دا او کاغه ما تر اوسه پر هیڅ کمپنۍ نه دلیدل چې هغه د تصمیم لري چې هغه د سټاک مارکیټ ته لاړ شي دا غي لته د چاغي په خپل په اصل کې شي نه لري چې سټاک مارکیټ ته لاړ شي ول سټاک ته چې کله خپل کمپنۍ په سټاک ته وړي شیر په خلک باندې خرڅي ته یو سالټ یو شی ولري ته په لاس کې چاغي ته ورکي نو د کمپنۍ او ام پی چې د خپل سټاک دی لري خپل بانک دی لري په انګلستان کې د پر ډیر په اسانۍ سره تل شته تاسو دا فکر کوئ چې د نن 3 کاله پس کله چې دا سټاک مارکیټ ته ځي او موږ تاسو د چانس لرو چې د کمپنۍ یو څه پیسې سهم واخلو چې پس دغه کمپنۍ څومره ګټه کوي په دغه د سهامدار په صفت باندې موږ تاسو په هر میاشت یا هر 3 میاشتې یا هر کال کې هغه بیا د کمپنۍ تصمیم ده چې موږ تاسو ګټه تل لاس ته راوړو دا هغه چانس ده چې هغه کسان به لري چې د نن فکر شامل شوي دي او دغه نن فکر راځي زحمت فکر او باسي کمپنۍ ته غزي تر رسي چې سټاک مارکیټ ته لاړ دا ټول وخت کې امکان لري موږ تاسو ټول پکې کار کوو کمپنۍ کوم خطر روانه زیست کنه کوم شک ز پینل لرم چې 2023 سره د روشن په اخر کې د سټاک مارکیټ ته ځي نو را بشو نو تر اوسه پر د ټول د کمپنۍ تاریخ چا کمپنۍ کوم ځنه کار شروع کړو چیرته روانه ده کوم ځکه دا چیرته غواړي لاړ شي ول دا ډیره مهمه ده موږ تاسو چې هر شرکت سره قرارداد شروع کوو دغه په تاریخچه باندې پوښولې دغه تاریخچه وګورو آینده د پر تصمیم پینې چې دا کمپنۍ زمونږ د کوم وعده چې تر اوسه پوره کړې د باندې عمل پې کړی د کني د کړی چې دا کوم شی چې موږ سره وعده کړی د باندې عمل پې کول شي کنه دا راوښه دلته هر نفر چې د خپل کوم لایسنس راخلي یا پیسې چې انویسټ کوي پکې دا 14 میاشتې 300% یو فکس قرارداد وخت ده نو 14 میاشتې او 300% به دا درته دی وایم دا به درته تشریح کوم چې د مطلب څه ده هر نفر کولی شي کمپنۍ په وړیا توګه باندې جوین کې اس کوم مصرف کیند راځي خو انویسټمنت یا د لایسنسونو د $100 نیول سل 500 3000 5000 لزر تر 50000 پورې خو بیا هم اس نو کوم لیمټ نه لري ته کولی شي چې هر 100 روپۍ ته وړ په دغه رقم سره ته کولی شي ته پیسې پکې راواچي خپل د پیسو نه د ګټه تیر واخلي او تقریبا په اوسط ډول باندې په اوسط یعنی تر اوسه پورې د 10% نه لګ ګټه تر اوسه پورې نه د ورکړي ډېر ورکړي د لګ نه د ورکړي یعنی ته د میاشتې په هر ورځ د 0.5% یعنی د میاشتې تقریبا 10% د خپل د پیسو په مقابل کې ګټه راغلی دا نو فرق چې تاسو روپۍ په کرا چولې دي د لګو پیسو د 100 روپو 10% روپۍ دي مګر د 50000 10% لکه څنګه مې چې ویل تاسو هر میاشت کولای شئ خپل پیسې راوباسئ مګر کوم ګټه چې تاسو د 10% یا 11% څومره چې راځي درته کمپنۍ تر 14 میاشت پر تاسو پر ټریډینګ کوي چې یو 0.5% کېږي 100% د خپل پیسې د 0.5% ګټه ده لکه څنګه چې په 10000 مثال درته درکړم تر هر میاشت $10000 کراو بس $14000 کېږي $10000 د خپل سرمایه ده او $14000 ته ګټه درته درکړه نو پس دغه کې بیا غواړي چې کمپنۍ کار درته وکړي نو خو ته باندې سرمایه گذاري وکړي دغه نه بیا ګټه راخلي او کته چیرته کمپاونډینګ افیکټ ورته وي یا کمپاونډینګ ته کوي کته چیرته هر میاشت د خپل پیسې راونه باسي یعنی لزر دی اچول د میاشت اخر کې $100 د ګټه راوخصه کدا $100 هم پری د ملته په سیستم کې نو په دوه میاشت کې ته دی $100 ګټه درته کې چې $100 شي په د دوه میاشت په اخر کې د درې میاشت په شروع کې ته $2010 ګټه درکې یعنی په دا رقم سره چې خپل ګټه پری دی ګټه د سرمایه سره هر ورځ یو ځای کې د لزی او ته د مغه پیسې باندې مغلس فیصد تقریبا د میاشت ګټه درته کې لس فیصد ز په دې ده چې زمونږ تاسو په حساب سره جوړ راشي دا فکس نه ده که چیرته د لس فیصد فکس شي په زمونږ ته شکر الحمدلله مسلمانانو د سود کې راځي دا به حرام دی دا کار به موږ تاسو نشو خو د لپاره چې هغه حساب موږ تاسو ته لګوازي شنو 10% تقریبا پکې وایم
نو په دا رقم سره تقریبا په 14 میاشتو کې ستا دغه پیسې د 300% ته رسیږي، یعنی 100% د خپلې پیسې ده، 200% ګټه درته راکړې. دغه 200% ګټه ته په ډېره کې چې ستا ګټه د سرمایې سره یو ځای کېدله، چې هغه 10,000 دی 1,000 روپۍ یا 1,000 روپۍ د 3,000 روپۍ یا 500 دی 1,500 روپۍ، دا فرق کې چې ستا 100 روپۍ سرمایه ده. خو 300% کله چې راغله نو لکه څنګه چې 100% خپله پیسې ده، 200% ګټه شله. نو دی تر اوسه پورې که دلته وګورو تر دغه ځای پورې، یعنی ستاسو ته دا هغه شی د دغه پاسیف انکم ورته ویل کېږي. سکرین شیر کوي، وبخښئ خپل سکرین شیر سکرین زه شیر کړم، بخښنه غواړم زه. یعنې دغه تر اوسه پورې دغه څومره شیان چې موږ پکې ویلي دي دا هغه شی دی چې ستا پیسې تا دپاره کار کوي، یعنې خپله پیسه ده پکې راچولې ده، سرمایه ګزاري دې پکې کړې ده، ستا پیسې تا دپاره پیسه ګټي، نور ته خپل د ژوند نورماله کار د مخ ته وړي. که په دفتر کې کار کوې، په شرکت کې کار کوې، ته چې هر چېرته کار کوې نو ته خپل نورماله کار ده کوې. د نه پس دا بل بخش ته چې راځمه، دا د دې بخش سره هېڅ کار نه لري. ستا کومه پیسه چې ده پیسې درته ګټي، ستا خپله ګټه روزمره په توګه باندې راخلي. دی چې دی په عملي بخش باندې د هغه کسان چې غواړي لکه د تېرو 2 کلونو چې زه کار پکې راکوم، زما په ژوند کې ډېر مثبت تغیرات پکې راوستي دي. دکې نو مکمل ټریننګ موږ پکې ورکوو، مکمل سپورټ موږ پکې ورکوو. دا نه په عملي بخش باندې باید دکې کار به پکې کوې تر څو چې ته دغه عواید ځان لاسته ته راوړې. یعنې دا په ده باندې نه چې ته اومیګا پرو ته راغلی او قرار په کور کې ناست خپل نورماله کار کوو او دا فرصت نور ته نه معرفي کړو، دغه دوم بخش نه به یې ګټه راخلو. چې دغه 4 مختلفه بونسونه موږ ته راکوي، ډایرکټ سیل ده، نیټورک بونس ده، لیډرشپ پول ده او اویا په 30 کې د رولز ده. نو ډایرکټ بونس دته ویل کېږي هر هغه کس چې ستا د ساين اپ لینک نه راځي کمپنۍ ته، هر پاکیج هغه هر لیسنس چې هغه اخلي، که هغه د 100 ده او که د 0 ده او که د 10,000 ده، د هغه نه تا ته 2% رسم کمیشن درته درکوي. یعنې دغه خپله د کس د پیسو نه پیسې نه کمېږي. دا یو ځل څو وخت مخکې یو چا رانه پوښتنه وکړه چې زما د پیسو نه ولې ورکوي. نه، هر شرکت چې د خپل د اعلاناتو دپاره ځان ته یو اندازه پیسې دی مصرفوي. موږ تاسو په افغانستان کې تلویزیونونو کې به ګورو، په دنیا کې به ګورو، دی پیسې مصرفوي تر څو خپل دغه پروډکټ یا خپل دغه شی دی مارکیټ ته عرضه کړي. نو دا کمپنۍ د هغه پیسو نه 2% تا ته درکوي. یعنې که یو چا په دغه ځای کې د بیلګې چې ورکړی، دغه مثال چې ورکړی، که $10,000 سرمایه ګزاري وکړي، نو د هغه $10,000 په مقابل کې د هغه $10,000 دی، هغه به خپل د $10,000 هره میاشت هره ورځ به خپله ګټه راخلي. خو $200 کمپنۍ یو ځل دپاره تا ته کمیشن درته درکوي. او که چېرته دا کس بیا میاشت 2 میاشت پس 15 میاشت پس کال پس بیا بل لیسنس راواخلي، بل نوې سرمایه ګزاري وکړي، ول چې دا کس ستا د خوا نه کمپنۍ ته راغلی ده، نو بیا هغه 2% درته درکوي. دا د یو ځل دپاره بونس درته درکوي. دوم بونس دی ته نیټورک بونس ورته وي چې لاړ شوی ځان ته ټیم را جوړ کړي. دا یوازې ستا کومک نه دی، تا د هغه خلکو کومک نه چې تا خلکو سره کومک د هغه نه هم راخلي. خو د دې لپاره یو ریکوایرمنټ پکې ده چې حد اقل خپل پاکیج د باید اکټیو اوسي، یعنې د $100 یا $100 نه بره اوسي، او 2 کسان، یو چپه خواته یو راسته خواته، حد اقل د $100 پاکیج باید اغوستی اوسي. بیا پس دغه ته دغه دوم بونس ته کوالیفاید کېږي، ته بیا دته انټایټل کېږي چې بونس راواخلي. په دې کې مثال ورکړی ته 10% درکوي. دکې نو دا اوس دکې بیا نفر پورې نه ده، دا ګوري چې په هر دوشنبې نه نیولې تر یکشنبې پورې، یعنې سبا د نفتې ورځ د سبا د دوشنبې د 2 جون څومره بلنګ چې راځي ستا راسته خواته او څومره نوې بلنګ راځي ستا چپه خواته، چې په مثال توګه ورکړی ده. مثلا ستا د چپه خواته د $15,000 یو کس ته راوړي، هغه یو کس ته $15,000 اچولي دي، او بل خواته ته $3,000 اخلي. دا کېدای شي 6 کسان اوسي $500 والا، خو د هغې مجموع 3,000 دی، د مجموعي توګه 15,000 روپۍ ده. کمپنۍ ګوري چې هر دوشنبې ورځ کمې خواته چې ستا لږې پیسې د هغه 10% درته درکوي. دته باینري سیستم ورته وایي. نو کېدای شي بعض ملګرو ته به دا سوال پیدا چې ولې د ډېرو خوا نه راکوي. دا سوال ما ته هم پیدا شو په 2014 کې. ما ویل مل دغه کم خواته دا ډېرې پیسې دي، ولې داسې نه راته پیسې راته نه راکوي؟ دلته ما ډېر زحمت راویستی، هلته ډېر کسان دي، یا داسې کس ما راوستی چې هغه سرمایه ګزاري ډېره کړې ده. هغه علت دا ده چې ته وغواړې که ونه غواړې. مثلا بلال جان دا کار شروع کړی، ما ته ویل زما ورسره خوښه شه، ځې یا راسته یا چپه خوا، دا پروا نه کوي چې ته کومې خواته یې. یعنې بعض کسان په د کنفیوز کوي چې ولې ځې راسته ته اچوم، ولې چپه ته نه یم راچول. دواړه یو شی، داسې فرق پکې نه کوي. نو که دا درېیم څلورم کس راوړي
دا دریم څلورم لاین نشه خدا مجبور ده چې یا به خپل راسته خواته راشي یا به خپل چپه خواته راشي، یعنې کار خو بلال جان کړی ده، نو ما ته ولې پیسه پکې راکړه چې په دا منځ کې زه پروت یم. نو که زه غواړم پیسه وګټم د نیټورک بونس نه باید لاړ شم، زه باید زحمت راوباسم. لکه په دا مثال کې چې ورکړی 3000 ستا کمې خواته 3000 لس فیصد $300 کېږي درته بونس درته درکوي، او بلې هفتې ته چې کېږي دا 3000 2000 15,000 منفي کېږي، ستا چپه خواته 2000 روپۍ بالانس پاتې کېږي او راسته خواته د صفر شو. همدغه رقم به بل د یکشنبې هفتې اخره پورې که چېرته ستا یو خواته په لکه روپۍ هم پرتي او بل خواته صفر وسي، د صفر همیشه لس فیصد د صفر ده. یعنې موږ او تاسو باید کار فکر وکړو، د هغو کس دغه پیسې فکر راکړي چې کار فکر کوي. را به شو دریم بونس ته لیډرشپ پول ده چې په هر پول کې 1% د کمپنۍ ټرن اوور په هغه میاشت کې چې څومره سرمایه‌ګذاري کمپنۍ کې شو 1% په دغه هر پول کې پروت د اول دوم دریم کې، چې دا په هغه کسانو باندې تقسیمېږي څوک چې د کوالیفاید اوسي، خو د کوالیفیکیشن پکې څه ده چې په هغه یو میاشت کې ته باید سلور پوزیشن راواخلې از لیډرشپ رنګ چې په څه ترشکم او 14,000 او 14,000 په بلنګ باید راغلي، 14,000 یو خواته 14,000 بل خواته اول پول ته کوالیفاید کېږي، او 18,000 او 90,000 چې پلاټینم پوزیشن دراغسي ته بل دوم پول ته کوالیفاید کېږي، خو په همیشه په یو وخت کې په یو میاشت په یو پول کې کوالیفاید شي، په درې وړو کې نشي کوالیفاید کېدلی. دریم پول د پاره 4 لک او 6 لک یو خواته بلنګ باید وسی، ته باید بلو چې د پوزیشنونو ته کوالیفاید شي. نو او بیا په دیش کې رولز د یو مثال ورکړی چې چېرته دغه سبا پورې موته $10 زموږ بونس چې د کې ډایرکټ سلوسي نیټورک بونس چې لیډرشپ د مجموعي توګه باندې څومره بونس موته راځي، که $10 کېږي د کې $200 زموږ ای والټ ته راځي چې هغه موته کولای شو ویډرای کو وی بس مصرف په هغه موته کولای شو بل څه د بل پیکیج پیدا واخلي یا بل اکاونټ په اکټیویټ کو. $300 زموږ پاسیو والټ ته ځي چې هیڅ نو کمپنی مات په تیر لازم سلورمه کمپنی د ذکر په کمپنی د تیر وکړو کې او که د خپل صلاحو د کمپنی کمپنسیشن پلانونه ما کتلې دي، هیڅ نو کمپنی دا رقم هغه پکې نه ورکي. د $300 زموږ به زین نزي په د $300 باندې کمپنی ټریډینګ پې کوي او تر آینده 12 میاشتې پورې لکه لندې چې تاسو ګوري هر میاشت لس فیصد ته درکوي، یعنی د $300 $10 په اوله میاشت کې دوه دریم تر 12 میاشت پورې، یعنی په اخر د کال کې 0% موته ته اضافه پیسې راکوي، بل د باندې هغه کاروبار پې کوي نو 100% موته ته هم پکې راکوي، یعنی زموږ د یو روپۍ هم بې ځای نه ځي. نو یوازینی شی د هغه شی د کوموته نن زحمت راوباسو ځکه کسان پیژنم چې هغه د میاشت په $10,000 خپل دغه د پاسیف انکم نه غیر اخلي، ولې زحمت وسته ټیم مخته تللی ده پاسیف انکم کې د پیسې پرتی دغه نه هر میاشت په دې مطمئنه ده چې آینده یو کال پورې ماته لس فیصد زما دغه پاسیف انکم راځي، حتی که د نور بونسونه اس هم نه ګټي. هم راځو لیډرشپ هغه ته ریوارډونه ته چې دا په نیټورک مارکیټینګ کې په هر اورګان کې دا ډیر ضروری ده. زما په خپل شخصا زما دغه سلاید ورته ډیر خوښیږي، ولې زه هیڅ کله د پیسو لپاره کار نه کوم چې ارزه به څومره پیسې وګټم، زه د لپاره کار کوم چې څنګه زه ولې وشم چې خلکو سره چې د زما نیټورک ته راځي یا مستقیما یا غیر مستقیما دا چې هر څه زما په نیټورک کې یا په د کمپنی کې د سر کومک سره کوم چې دغه شان لاس ته وړي. ولې په انګلیسي کې متل موږ تاسو لپاره خلکو د پیسو لپاره کار کوي مګر د ریکګنیشن لپاره مړ کیږي، وي د ورکینګ هارد فور منی ډاینګ فور ریکګنیشن. وي ولې موږ تاسو په هر اورګان کې کار کوو، دا د انسان هغه هیومن سورت د هیومن سایکولوژي د هغه د انساني خصلت ده چې یو موته یو ښه کار کوي بل نفر چې موته ته شاباسي راته وي نو د کې هغه پکې راګي نو خوشاله کېږي سړی پې. بخښنه لږه غواړم، یو دقیقه بخښنه وبخئ. نو راځو زه باید دغه دوه درې پوزیشنه باید زه تاسو ته په ډېر مفصله توګه تشریح کړم. نور پس دغه ټول به ډوپلیکیشن کوم کار چې تا کړی دی همدغه د خپل کومک وکړه چې ستا ټیم کسان لاسته راوړي. اول پوزیشن د اسوسییټ ده، د دپاره حد اقل خپل پاکیج باید $500 والا اوسي او $600 والیوم په حساب د راسته خواته راشي په بس ټوله میاشت کې، یعنې د میاشت اول تاریخ نه نن د می اول دغه میاشت اخره پورې او $400 بل خواته کله چې دغه دوه هغه د ریسټرکچر د پوره کړ نو اسوسییټ کې د کمپنۍ د خو یو پندر ته درکول کېږي د توفیق په شکل باندې. دوم پوزیشن د بلډر کې ستا 9,000 د په بستن میاشت کې یو خواته پکار دي، 6,000 د بل خواته پکار دي. یو کس ګوره د نیټورک مارکیټینګ خواله دلته کله ورته متوجه شو، یو کس ته باید کومک وکړي چې ستا یو خواته په راسته خواته اسوسییټ شي، یو کس باید حد اقل چپه خواته اسوسییټ شي، یعنې دا کوم ځای کې چې ته کوم چوکۍ باندې ته ناست یا کوم پوزیشن چې ستا و دلته ته باید کسان راوړي.
په نورمال ژوند کې په هیڅ نوې اداره کې هیڅ چرته دا کار نه کوي. کوم تاسو یو دفتر کې کار کوو په صفت د معاون یا سکرټري، زما ستا رئیس هیڅ کله نه غواړي چې موته دومره پوه شي، یا ستا زما ستا مشر رئیس چې دغه په دې پوه شي موته د لیاقت لرو چې په دې چوکۍ کې کینو، ولې که موته دلته راورسېږو خو د کار په خطر کې ده. نو د شي کې همیشه نور په نورماله دنیا کې خلک تاسو همیشه لند د سات کوشش کوي چې تا لند راوساتي، استاغه ټیلنت استاغه استعداد ټول شان د خلکو ته راونخي. مګر په نتورک مارکیټینګ کې حواله ده چې همیشه خلک کوشش در سره کوي تا د لاس نه راونسي خپل ځای ته راورسي کوم ځکه چې دا ولاړ ده بیا ته مخ ته ځي. سو وخت مخکې زمونږ یو بل ملګری دغه ډېر خو یو ښکلی مثال ورکړ، وایي دا داسې لکه زینه کې چې تر څو چې دغه بل کس خپل پلګې ته راونه رسي کوم په پلګه کې چې ته ولاړ د ځینې ته مخ ته نشي تللی. نو د لپاره بلډر دریم پوزیشن سلور چې دا ډېر لکه څنګه چرته مهمه پوزیشن په دې ده چې ته د لیډرشپ پول ته کوالیفاید کېږي، هغه اول پول دپاره. نو په هغه کې په هغه میاشت کې چې 14,000 یو خواته 30,000 بل خواته، حد اقل یو یې د نه ډېر بلډر راسته خواته او یو بلډر یې د نه ډېر چپه خواته. دا ضروري نشي دغه اول دوه کسان، دا ستا په دغه ستا په نستانه پسته کوم کسان چې دغه ونه شروع کېږي په دې کې چې هر چېرته اوسي مهمه پکې نه ده. او سلور ټریپ دپاره او د په خوا کې چې لیډرشپ پول ته کوالیفاید کېږي، سلور ټریپ دپاره هم کوالیفاید شوی د 3 ورځې دپاره د $500 په مصرف باندې په کومه قاره کې چې ته اوسېږي، په کوم ځای کې چې اوسېږي. موږ تاسو په اسیا کې اوسېږو نو په همغه ځای کې د ټیم د خوا یو هالیډې غونډه ترکیب کېږي او هلته به ځې د 2 ورځې 3 ورځې چکر دپاره. خو زمونږ په نیټورک کې چې معمولا دا به کېدای شي 100% واده نه، خو اکثریت ټایم کې به دا وي چې موږ به د خپل د ټیم کسان دوبۍ ته راغواړو. هکه دوی له هم به دوبۍ ته 2 ورځې چکر ته راځي، د ټیکټ پیسې هوټل پیسې به ټول شم پکې ورکوو، که دغه څه اضافه مصرف هم راځي هغه بیا زمونږ خپل د نیټورک د خوا نه موږ هغه کړی چې موږ دی به دوبۍ ته راغواړو. د افغانستان د ځای نه دوبۍ ته راتګ دونه مشکل پکې نه چې د ویزې مشکل نه وي، او د په خوا کې کولی شي په دوبۍ کې د کمپنۍ دفتر د شان وکړي. او په کله چې ته لیډرشپ اول پول ته کوالیفای شې هغه کم 1% د کمپنۍ چې د هغه نه هم ستا برخه در رسېږي چې دغه به زرهاو نفره پکې یا هر څومره کسان چې کوالیفاید پکې اوسي. بل پوزیشن د ګولډ پوزیشن، په ګولډ کې په عین رقم سره یو سلور راسته خواته یو سلور چپه خواته 15,000 او د پکې کمپنۍ د خوانته یو د لپټاپ مک بوک ایر درته درکې یا د $1,400 په ارزش باندې. ول په بعض ملکونو کې نو دا دوه شان ز په دی وای ما چې کمپنۍ ډیره مشخص کړي ده چې مونږه کداغه ول د لپټاپونه دي چې هغه $2,000 $3,000 به ورکړي، یعنی هغه نه په مک بوک ایر یعنی تقریبا د $1,000 په ارزش باندې یو لپټاپ درته راخلي درکې درته چې زما په نظر باندې کولای شي مونږ تاسو نور مره ژوند پیرا مختلف کاروبار په مختلف وځو. پلاتینم بل پوزیشن د چې د پر کله شته پلاتینم پوزیشن در وخت لکه څنګه چې ورته د لیډرشپ دوم پول د پر کوالیفاید کېږي او حد اقل یو ګولډ د راسته خواته یو ګولډ رنګ د چپه خواته به دوی سیندل ته ګوره همیشه ته خپل ټیم سره کومک کوي چې هغه به دراشي کنه غیر دغه ته مخ ته نشتله او د کې ستا په ټیم په داس کسان به هم را پیدا شي تانه مخکې به د پوزیشنونو راوخت. زه خو سخت خوشاله کېږم چې زما د ټیم هر هغه کچ زما په نیټورک کې زمونږ دغه یو چتر کې سره کار کو چې زما نه مخکې هر یو دغه پوزیشنونو راوخت. هغه نه ډیره خوشاله زیراته نه ولې دا هغه مخم ځنی ولې نشم او زما باندې کوم تاثیر هم هغه نه کوي غیر دې چې زه خوشاله کېږم. نو په دوم پول ته کوالیفاید کېږم نو طبعا په اول پول کې چې دا کسان زغ ډیر دی ول سلور پوزیشن اغستل را آسان مګر پلاتینم د لپاره لږ نورم زحمت پکار ده. نو د اول د پول نه به دوم پول کې کسان بل کم یا مغه 1% پر لږ کسان تقسیمېږي او ته پلاتینم ټریپ د لپاره کوالیفاید کېږي چې د کمپنۍ د لپاره د کمپنۍ د خوانه اګونایز کېږي د 15 ورځې لپاره 5 سټار ټریپ د دنیا په هر کونج کې کېدای شي. دا کېدای شي کروز ټریپ وسی په خټه کې شتګان کې تورس پر زنای متلې خواهش لرم که چېرته حالت نورمال شي او چکر سړی ورشي ګوري په اوبو کې ژوند سره کم تیریږي په 15 ورځې یا 3 ورځې یا هفته ته په اوبو مینس کې بل څه پکې نشته او مغه 1% د دوم پول. بل نیکست پوزیشن د ډایمنډ چې په ډایمنډ کې دوه پلاتینم کله چې اوس پلاتینم ته ورسېد لیډرشپ لیست په ټیم کې د کسان زخ ډیر شله نو د ډایمنډ د لپاره دوه پلاتینم یو خواته یو پلاتینم بل خواته او د کمپنۍ د خوانه به یو د اومیګا 7 درته درکې چې د خپل د اومیګا پرو برانډ اومیګا د دنیا کې تقریبا 15مه مشهور ترینه کمپنۍ د ساتونو سویزرلندۍ کمپنۍ ده چې د $9.5 ارزش باندې یو د اومیګا 7 په درته راخلي. بیا هم د $9.5 په دې درته چې په د اومیګا ساتونو چې هغه په $1,000 دي. نو تر اوسه پر څومره ساتونه چې ما کتل د خلکو ته ورکړي دي ډیر خو خولي ساتونه خاصه ساتونه هم ځوانان سره خخ کړي هم لکه ما غوند سپینګیرو سره یعنی بد شنه سړک په لاس کې تړلې. نو راځو
بلو ډایمنډ ته د هغه رنګ ته چې د الیټ لیډرشپ رنګ ورته وی کله چې د بلو ډایمنډ یا د نمبر کېږي نو د کمپنۍ په تاسو سره زخ ډیر هغه معلومات شریکي چې په نور نتورک کې کې د میاشت په میاشت په ستاره ته راځي ولې پیږي توس لیډر پیږي ته چې د کمپنۍ راست ساتل شي د کمپنۍ هغه ټول شن په تاسو سره شریکي کې د شی په بعض مواردو کې د انستا پر دغه هر کس پر فرقي چې ډیر شان په فیصلو کې به هم سره شریک شي ان دا کوم سلاید چې په اول کې درته راوخو د کمپنۍ پلان دا زه مخکې د چې کمپنۍ ته وځي 2 میاشتې مخکې زه خبروم ولې موږ سره ویلو سره د چې د بلو ډایمنډ نه یم په اومېګا پرو کې خو هغه کومه تجربه چې زما پکې واغه کوم په خواني کمپنۍ کې د بلو ډایمنډ زما په ټیم کې کوم کسان په هغه اساس باندې او زما کوم ډایرکټ اپلاین چې دغه وایس پریزیدنت اف سیل د کمپنۍ د نو دغه طریقې نه زغ ډیر اول لاس معلومات مونږ ته رسیږي بلو ډایمنډ کې دوه ډایمنډ د راسته خواته دوه چپه خواته شپږ لکه څلور لکه بلنګ او ته د دریم لیډرشپ پول د لپاره کوالیفاید کې خو ته بند بلو ډایمنډ د ګوتو په شمار باندې ولې د تر رسیدل اسانه کار نه ده د لپاره ځخ ډیر زحمت راغواړي او د کمپنۍ د خوان به $1,00,000 ته نقد جایزه ترکول کی یعنی کته چرته غواړي ته بلو ډایمنډ شي $1,00,000 نقد جایزه چې تر واچي حد اقل کم تر کم سلور کسان ته باید په ټیم کې کومک سره وکړي چې هغه اومېګا ساتونه د کمپنۍ نه راوخلي حد اقل 14 کسان سره باید کومک سره وکړي چې هغه پلاتینم 5 سٹار ټریپونه ته لاړ شي ولستا 14 کسان حد اقل په کار دي او په همدغه رقم ته په مستقیم یا غیر مستقیم ته د زرهاو نفر سره د کومک چې په اقتصادي توګه باندې دغه په ژوند کې سم تغیرات راشي په کمپنۍ کې زخ ډیر کسان د سدي چې هغه ډایمنډ پوزیشن هغه سداغه بل هیڅ کار ته ضرورت نه لري ول د دې د لارنه د دومره اواید لاس ته وروړي چې د مکمل ټول وخت خپل د اومېګا پرو ته ورکړی دا چې خلک سره کومک کوي د نتورک مارکیټینګ چې ما ډیر خوښ شوی مې دا زموږ همیشه مشورتوي ته مې ځون چې کله کوم زه خپل ټول عمر پورې کوم د کې یوازې پیسې پکې نه ده سړی پیسې پکې ګټي او پیسې پکې دومره پکې ګټل شي څومره ستا عقل د پکې کار کوي یعنی کله یو نیم شان ځکه کسان ز پیژن سره د عقل نه مور خبره ټول مهمه شی پکې چې خلکو سره کومک کول دي ما د پر د ځخ ډیر د افتخار ځای به زغ ډیر په خوشاله کیږم چې دنیا په یو کونج کې وسی او کسټمر ما سره په سنپ کړه هغه په فرانسوي خبر کې زه په انګلیسي خبر کې ما هغه سره ګوګل ترانسلیټ استعمالو یو ملک ورته د غانا په خو ډیر غریب ملک ده هغه ځنه شروع کړی دا هغه د میاشت د هفته $10 اضافه یعنی په میاشت $50 د کمپنۍ د لار نه وګټي نو ماده پر درځخ ډیر دغه چې حد اقل ماغه سړی ته دغه فرصت مې ورته ورکړ او د دغه لار نه $100 اضافه خپل کور ته ګټي که په افغانستان کې په هر ولایت کې ناشته یعنی سره د دې کې رښتیا درته وایم مخکې د چې ایونت هغه تراش مزوم ته ما ماسپخینون وکړ دا اوس به مازګر مانځته خلا وخت ډیر پاتې زما هیڅ نو کوم دلچسپي نه درلوده په افغانستان کې مال څه کار یم په دغه تیر کمپنۍ کې زما 15000 نفر زما په ټیم کې وو فکر نه کوم چې ما سل کسان افغانان پکې وو یعنی مشخصا ما په خپل ما 2-3 کسان یې لپاره اوسه هغه ډیر نږدې ملګری هغه لته دا چې مال یار زین شم کوله نو دا د 2-3 کسان کریډټ زورته کوم چې استوره خندلته نشته هغه د مثلا بلال جان د احمد خپلواک صاحب د هغه کسانو زیاده ته مجبور کړم چې هر هفته زه وسکین ز میټینګ وکم ولې د پرچنه او بل شي دم زما ذهن ته راواچو چې یار په افریقایي ملکونو کې کدغه فرصت نه خلک ګټه تیر اخلي زمونږ افغانان هم د استعداد هم لرو او موږ د لیاقت هم لرو چې ویخلو او زمونږ هم د حق کیږي چې دغه شنه موږ ګټه تیر اخلو د چې سوګ تیر اخلي هغه به اخلي سوګ تیر نه راخلي هغه به نه راخلي ول هر چمن په زور نشو کولای دا نو دغه علت او چې وسمه نو ما مرته ملا ورته تړل چې هر رقم کیږي نو خپل تر وسه پر زحمت راو بس بیا به راشم دلته بلو ډایمنډ ته دا رقم بلیک ډایمنډ نیکسټ پوزیشن ده چې د کې ستا دوه بلو ډایمنډ یو خاطر کار دی دوه د بل خاطر کار دی د کمپنۍ د خوانه به تاسو یو د فراری موټر درکې چې $2,10,000 په ارزش باندې نو زما په نظر باندې زلک د موټر شوق می سره چې ګیره می سپینه ده بیا هم د سپورتي موټر زما خوخي یو هغه دوغه موټر نشه دا اوس کې ځکه چې په نومبر میاشت کې مازان ته ته هغه کې مې را خوښ کړی مې چې رنگ به سره کوم چوکۍ به سره کوم ویلونه سره کوم هغه فراری موټر ده او په $2,10,000 باندې کوم زه پورته زه پیګم کول شي F8 ورته واخله کول شي F12 ورته واخله سپایډر کپ په دوبۍ کې د نه یو بل ماډل چې په اروپا کې نشوازه په اسیا ملکونو پیدا کیږي ارزي سړی پکې کینی ارزي سړی پکې وګرځي پکې خو موټر ده بدنه نه د کمپنۍ خو درکول کیږي اخري پوزیشن د کراون ډایمنډ نو د کې دوه بلیک ډایمنډ یو خاطر درې بل خاطر او د کمپنۍ د خوانه به تاسو یو د لمبرګینی اوینټاډور چې تقریبا $3,00,000 نه د قیمت شروع کیږي او د یو دانه کراون ډایمنډ ګوتمۍ
دا به درته درکړي چې په مجموعي توګه باندې د 15 لکه ډالر په ارزښت باندې کمپنۍ د خوا نه به تا ته تحفه درکول کېږي. تاسو به دا چرته وایئ چې آیا دغه رنګونه دغسې پورې چې زه راغلم دا آیا په دغه رنګونو کې کسان شته او که نه؟ په کمپنۍ کې یو دانه کراون ډایمنډ 23 کلن هلک د کولمبیا نه د لاتین امریکا کې ده. په 2019 کې د 2019 په شروع کې نه تقریبا 2 کاله کې کمپنۍ کې کار شروع کړ. په 23 کلنۍ کې هغه دلته راغلی د دا پوزیشن لاس په فبروري میاشت کې هغه په کراون ډایمنډ شو او د کمپنۍ د خوند دغه ټول شیان ورته ورکول شوي دي. بلیک ډایمنډ یو بله جلکۍ د هغه هم د کولمبیا نه ده. د $100 پاکیج نه هغې خپل شروع کړی و په 2 کالو کې چې دغه کراون ډایمنډ ډاونلاین ده ولګېدل. بلیک ډایمنډ کمپنۍ ورته فراري موټر ورته ورکړ. یعنې دا ټول شیان امکان لري. یوازینی شی چې پکې ده هغه زما ستا خپل تصمیم ده چې آیا معتاد ته څومره معتاد قاطع تصمیم ورته نیولی، څومره معتاد کمیټمنټ ورته لرو، آیا دغه شي دپاره دا معتاد به ارزښته شی ده که نه ده. زه خپله پې یقین پې لرم چې انشاءالله زه په دې غواړم چې دغه غټه پوزیشنو ته په ځان رسوم او زما د خوا نه زه غواړم چې د افغانستان نه کم خلک چې په افغانستان کې اوسېږي د هغه افغانان زموږ تاسو ورونه نه چې په اروپا کې نه چې د افغانستان کې چې کوم کسان اوسېږي چې هغوی هر یو دغه پوزیشنونه راواخلي او په ډېر په فخر سره په انټرنیشنل ایونټ کې د زرهاو نفر په مخ کې د سټیج سر ته د راشي او دغه ټول شیان د ورته ورکړي. دا به ما دپاره د افتخار ځای دا به په هغه وخت کې وایم چې یاره رښتیا یو څه ناسمه یو څه کومک خپل وطندارانو سره وکړي. دغه فرصت ته لاره نو دا هغه شی و چې لږ ډېر وخت مې راونیو. بخښنه م غواړم کوشش مې وکړ چې لږ لنډه را تشریح کړم خو دا هغه شیان چې تر اوسه پورې خلکو کړي دي او خلک یې کوي او موږ یې تاسو هم کولی شو. زه همیشه وایم ځینې دې کال تر اخره پورې زما دا ټارګټ زه باید بلو ډایمنډ پوزیشن راواخلم. آینده 15 میاشتې نورې پاتې دي نو انشاءالله کار ورته کوم او دا نو زه دا په دې درتم چې نن ما یو کال پس د دسمبر په اخر غواړم بلو ډایمنډ خو د اوس نه زه باید کار ورته وکړم که نه زه هلته نشم رسېدلی. دا نه کوي چې راسم په دسمبر میاشت کې زه راغلی شم. نو دغه هغه وړوکی غونډه پریزنټیشن و چې تاسو ته را برابرم که نو اوس که پس دې کې کوم څوک کوم سوال لري